تیر جمعہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت پورے خبر میں کڑے وا چی غار حرا کے دغا آیتون نازل شو دا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. او بیا نبی علیہ السلام مبارک کور تراغی کور تا چی سنگ نبی علیہ السلام راننا وطا نو پا نبی علیہ السلام دا یخت برالا طول وجود رپیدو او حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی چھے ما باندے صدر واچوے زملونی تزمیل یو شی پا یو صادر کے انغختی دلو تویلی کی گی ما پا صادر کے ونغاڑے پا ما صادر راوا چوے. نبی علیہ السلام دیر دا ادب و دا احترام زندگی تیرا کردی دا دار چا بے قدر کو دلتوی زملونی پا ما صادر راوا چوے دا دا جمع خطاب دے زملینی نوی یواز خدیجی تا بلکہ دیکھے لکه یو سړی چاته وي ته څنګه او یا تاسو څنګه دا ادب او د احترام لفظ استعمالوي. زملینی کویلې وي دا معنا به چې ته په ما صادر واچوه زملونی تاسو په ما صادر واچوي. دا عزت الفاظ دي د خپل بیبي سره هم کور کې چې خپل بیبي سره خبرې کوي یا بیبي د خپل خاوند سره خبرې کوي نو د احترام او د عزت الفاظ به استعمالوي. بی بی ډیره زیاته هوښیاره وه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها زرې په صادر ور واچو او چې لږ ساعت تیر شو فوراً ته تپوس نه کوي چې څه چل دی ودرېږه چې دی لږ دمه شي. بعضې خلک یې ناپوهی یو کور نه بار راشي او لږ په تکلیف یې لږ څه چل شوی څه چل سړی وایي ته لږ ما پرېږده یو پوټی دمه شمه نو بیا به درته ووایم. نو بی بی خدیجه ته زر تپوس نه کوي چې څه چل شوی دی دا ولې راپېږي دا صادر ولې چې لگا اغی پہ صادر واچو چی نبی علیہ السلام لگ پا قلار شو او اطمینان سر شو فلما ذهب عنه الراو چی اغا گبراہت لگ ختم شو او دا وجود اغا یخوال لگ برابر شو نو بیات تپوس کی سچل شوی دے پتا سو سا مسئلہ دا حضرت نو نبی علیہ السلام مترول قصہ بیان کرا. اس پیغمبر علیہ السلام مبارک دا وجود را پیدا والے نو اسم چې پچا گبراہٹ راشی نو وجود یخ پخشی خولی دا وجود نو بیگی دا قانون دی او چې خولا او بیگی دا وجود نا او پلار بندر روانی دا غر نرا کوزیگی یخ هوا پی لگی چې پلار رازی یخ هوا پی لگی نو اغی یخ هوا سرا بیا دا بنده دا وجود رپیگی او یخوال پی راشی. دا دی وجه دا نبی علیہ السلام پا وجود حالانکہ وحی چه براتله دا حضور پاک نا بخولی بیده اغی نا خو معلومیگی چه وجود گرم شی او زورونه مولا ورکل حضرت جبریل علیہ السلام په غار حرا کې نو هغه سره خوالیو بيدلې پلاره یخش په هوا سره نو یخنی پیراله. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها فورا یو ټکی وی لقد خشیت علی نفسی زه په ځانو یریدم ټوله قشه وته وکړه دغه رنګ یو فرشته رااله او زه ځان تر غاړه باسلم او مال زورونه راکړل او دا ټکی راته چې اقرأ بسم ربک الذی خلق او تاسو تما تیر جمعہ غالبا ویلو حضرت امام زہری او لوی تابعی دے ابن شہاب زہری وتوی محمد ابن عبداللہ ابن عبیداللہ ابن شہاب زہری دا لوی محدث دے او تابعی دے او زمونږ د احادیثو په جمع او په ترتیب کې او په تدوین کې د ډېر لوی حصہ ده اغلی کې دا غ په سند باندې اغه وی او په بهقی کې امدا روایت شتا چې جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته چې دا زورونه ورکړل او دا تلاوت د اقرأ بسم ربک الذی خلق وتوکوي نو ته دوی چې انک نبی حق ته ګوري رښتونه پیغمبر دا ټکی وته پړوم بي زلوي نو شک د پیغمبر علیہ السلام په دې کې نو چې د نبی نه ما یقین پیدا شو چې د نبی فرشته ولیدل آیاتونه اوریدل شق صدر شو وته پتر چې نه درس ته نه تکلیف تا نبی نشتا زخم فوری ټیک شو شق صدر د دینه محکم شوی دی یقین محکم حاصل چې د خدای پیغمبر
اوس دلته زمونږ طالبان سوال کوي چې دا یره پې ولې بیا راله پیغمبر یریږي ولې چې نبی علیہ السلام فرمایي لقد خشیت علی نفسی ویریدم او بیبي خدیجه رضی الله عنها ولا ډاډ ورکوي تسلی ورکوي دا ولې درونو نبوت سره یره څه منافي خبره نه ده انسان چې په دنیا کې اوسېږي ګبراهټ خامخا راځي حضرت ابراهیم علیه السلام له چې فرشتې کم وخت کې رالی او دا فرشتې تلې د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره فرشتې روانې دي نو ابراهیم علیه السلام فورا لار قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبس ان جاء بعجل حنیز یو رویت سخی ولا رویت کا هغه ولا رویت کا او ولا پوخ کا فورا میلمنو لروړو بته مخه ته کې خو چې هغه سخی و ترویت کړي کې خو نو هغه میلمنو هغه خوراک نه خوړه دغه زمانہ کې بدا قانونو چې چا به ډاکه پچاو غرزولا نو دا هغه خلکو خوراک به نه خوړه اوس د دې زمانه په شانته نه چې څوک ډاکاو غورځي او ورشي هغه کور ته نو لاول د فرج نه ټول سامان راولي غوخري دې زمانه اخبار کې اکثر راځي ډاکاو غورځول او ټول سامان یوړو د کور خلک یو تړل او دا چلو شو وسره لیکلي چې فرج کې کم خوراک پروتو میوه هغه ټول یو خوړلې ته خوراک وخوري الله مسلمان کم حد ته ورسېدو زه حیران شو هر یو سړی دا دعوه کوي چې د پیغمبر علیه السلام عاشق یم امتی ما او د سفارش امیدم کوي لیکن طریقه د پیغمبر باندې څوک هم نه دي روان اکسیډنټ چې وشي او خلک پکې مړه شي نو دا ظالمان ورشي څوک ته ګاړی وباسي او څوک ته د جیب نه پیسې وباسي داسې ده که نه په کور کې ډاکه واچي خوراک وخوري ځان له خوراک ګرم کې هغه وخوري هغې نه پس سامان یوسي ته د کوم ځای نه مسلمان شوی آیا د پیغمبر طریقه ده نبی علیہ السلام دې له راغلی امت ته دا څیزونه ښودلي دي نو دا هغه زمانې چې کوم غله ډاکوان به هغې چې به ډاکه وغورځوله نو هغه کور کې به یې خوراک نه کوو نو چې فلما رأى ایدیهم لا تصل چې ویې کتل چې د دې میلمنو ګوتې خو دې خوراک له نه ورځي نو ابراهیم علیه السلام ویرېد اوهو دا جو څه ډاکوان راغلی که څه مسله ده چې هغې پوه شو نو وایي نه ګورئ لکه یره پیدا نه کې ان رسول رب زستاسو د رب ستا د رب استازي یو فرشتي یو ان ارسلنا الى قوم لوط د لوط علیه السلام قوم لروان یو او تعالی او خوشخبری د دوی درکو نو تاسو سره مزکه لګه دمه واغشتا نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما ذهب عن ابراهيم الراو چې دا ابراهیم علیه السلام نه یره ختمه شوه نو بیا ورسره بحث شروع کړو چې دا زما وراره دی هغه سره به څه کوي دا قوم ولې هلاکوي یره ترې ختمه شوه پته ولګېده که نه چې به پیغمبرانو یره راځي ابراهیم علیه السلام د ډېرو پیغمبرانو نیکه دی او څومره لوی شخصیت دی یا حضرت موسی علیه السلام چې کله په کوه طور ته لاړ او د الله ملاقات یې وکړو او الله ورته فرعون له لاړ شه وی الله هغه سره خو زه څه به وکړم خو لوی بادشاه دی او بل دا غي په ما مرګ پورې دې سړی مې وجلې دی څه به کومه الله وی ورېږه داسې معجزې در کومه چې دی به تا ته ټرک به هم نشي کولی وی دا کونټی دی وغورځو چې څنګه موسی علیه السلام کونټی وغورځول هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو نو موسی علیه السلام ترې وروسته شو چې ټک راله رانه کي دا څه شو الله ورته څه وی لا تخاف مه یېرېږه ونه یېرېږه فاوجس فی نفسه خیفة موسی موسی پړه کې یاره راله الله وی انه لا تخف بل دې راځي انه لا يخاف لدي المرسلون مه یېرېږه پام کوه زه در سره ور په موسی علیه السلام دا د ګبراهټ راغلی دی یره پې راغلی ده نو یره په پیغمبر راځي دا فطري شی دی طبعي شی دی ولې رونو یو په الله یره نه راځي چا باندې یره نه راځي دا فرق شو د پیغمبر او د خدای پیغمبر له الله داسې کمالات ورکړي دي چې دا بعضې څیزونه به پرې راځي چې ته ورته خدای ونه وې غاښ به هم خوږېږي شهید کېږي به ستړی به هم پرې راځي لوږه به هم پرې راځي بیماري به هم راځي تبه به هم راځي ګبراهټ او یره به هم پرې راځي دنیا کې اوسېږي انسان دی اعلی کامل شخصیت انسانانو کې کامل انسان دی لوی انسان لوی بشر لیکن ګبراهټ یره راځي نو که په نبی علیه السلام یره راله نو دا خبره خو نه ده او یره د څه د وجې نه اوس راله
په نبی علیہ السلام په دې ځان پوي کا علما مختلفي وجې لیکي خو ستاسو د پاره اسانه وجه درته وایم یاره په دې راله چې په یو ځان لځای کې د غر په سر کې په یو غار کې د سره ناشنا خلک ملو شي نو یاره راځي که نه راځي یو خدا شو ناشنا خلک ملو شو دویم زړه یې ولا سیرې که چاړې چاکوان ورپسې روباسي یاره به نه راځي او د دنیا خلق رالل په تله کې وسره وتلل ما درته مخکې جمعه کې ویلي یاره نه راځي او بیا جبریل علیه السلام ځان ته راترغاړی ایسته څو ځلې راترغاړی ایسته نو د جبریل خو ملکیت دی په هغه کې هغه خپله سر وردن نه کوي پکې چې زه به تاله بار بار راځم نو چې لږ مانوسیت انس پیدا شي مینه پیدا شي نو دې سره یره پیدا کېږي او بله څه خبره ده بله دا ټکې چې ته پیغمبر یې دا یې ورته ووایې تعالی الله نبوت درکه پیغمبري دله درکړه نو یاره دا هم راله چې د لوی قوم سره مقابله مې ده اوس به څه کوو لقد خشیت علی نفسی هغه وخت د ماضي صیغه ده هغه وخت ویرېدم لکه مې یره راله هغه ټیم سره ولې به یره راله ټیم سره لوی قوم سره مقابله ده ټول یو خوا دي زه پکې یا کې تنها بل خیم اسانه خبره د خلکو سره به څه کوم څوک به مې مخالف شي څوک به مې دشمن شي چا سره بروانه راځي وال ټکول به پکې راځي او نورې نخرې پخرې دا خو ډېر اسګران کار دا به څه چل کېږي غبراهټ را بیبي هوښیاره ده د دې وجې نه غبراهټ یاره راله نورې وجې مو علماو ذکر کړي دي خو ستاسو دپاره دا کافي ده نو بیبي ورته څه وایي پام کوه یاره خو ښه بیبي بیا هم ښه بیبي وي ښه ده چې ښه ښځه وي نو هغه ښه ښځه حضرت خدیجه رضی الله عنها هوښیاره بیبي ده پاک دامنه بیبي ده او الله پکې حکمت هم دا چې د نبی علیہ السلام عمر 25 سال دی نو دا د 40 کالو وه چې دې وخت کې نبی علیہ السلام د 40 دی دا د 50 کالو ده داسې که د نبی علیہ السلام نه په عمر کې کشره وه نو کشره ښځه چې عمر یې کم یې هغه به لاره پیدله او لاسونه ګورې پام کوه چاته غږونه کې ګورې او څوک به دې مړ کي او دا چل به وشي دا چل به وشي کشر انسان خو یریږي که نه هغې خو عمر پوخ و پته وه ورته هر څه ورته معلومه و کله هرګز ونه یریږي پام کوه ستا به دا ټاکه دې خلکو ته ووایي دا دې ټول ملګري کوي انک لتصل الرحم تا کې خو یو صفت دا دی چې خلکو سره صلې رحمي کوي ټول خپل خپلوان درته داسې نږدې دي هر یو مشر درته د خپل زوی په نظر ګوري هر امزور درته د خپل نور په نظر ګوري هر کشر د پلار په نظر ګوري هر چا لمنډې وي نو لومبۍ خبره خلکو ته د خپل رشتې نه مخالفت شروع کېږي نو رشته دارانو سره د صلې رحمي ډېره مضبوطه ده ابه دې ملګري رشته دې ملګرې ده وتحمل الکل خلکو نه بوجونه اوچته عامو خلکو ته فایدې رسې په لاره څوک روان دي غوټه ورسره د تیتې دروالې پوږه کېږي زنانه سره پیټې دی ته دې پڼ در راواخلي او نور بوجونه دا خو حسي بوج دی معنوي بوجونه څوک ټینشن کې پروت تسلي ولا ورکې هر چا سره په غم کې ځان شریکې خلکو له فایدې ورکې حسي معنوي هر قسمه بوج د خلکو نه اوچته تقر الزیت ملمانو ملمستیا کې نو خپل باندې خپل شي هغې سره صلې رحمي کې او دا چې کم غریبانان خلک دي او دا د وطن خلک دي دې سره بوجونه اوچته دا به هم د سره ملګري وي ښه دې ورسره کړي دي او د بهر خلک میلمانه هغوی له میلمستیا ورکې ابه دې ملګري وي اب هم در سره ملګرتیا به کوي وتعین علی نوایب الحق او چې چا باندې داسې د سچه مسله راغلي د ګناه نه سچه مسله راغلي او په هغه بوجي هغې کې دې ورسره پوره مدد کړی دی تاکہ خدا خو صفتونه دي خلکو سره امدادونه کې دا صفت نبی علیہ السلام له ټاټ ورکړو او پیغمبر علیہ السلام له زړه مضبوط کړ بیا ورته سوی وی داسې چل کو زما د تر اوس خدیجه رضی الله عنها پوه شوه خو لږه خبره نورم مضبوطی ولا د تر زوی مې د ورقه ابن نوفل دې د پخوانو کتابونو عالمو هغه لزو هغه نه به لږ معلومات والو لږ تسلي بدله درکړي مطلب یې دا چې موږ تسلي ورکړي نو د اول خدیجه ځان له تلې د هغې خبر کړی دی چې د هغه نه معلومات اخیستي دي هسې نه هغه څه الټه خبره ونه کړي چې هغه ته قصه کړې ده او هغه پوه شوی دی چې ګورې خاوند لوی شخصیت جوړ شو لوی تاج ور په سر شو نو بیا وروستو نبي علیه السلام بوت دا دې ته هوښیاره ښځه دې زمانه کې څه کوي سړی چې تا
کور ته لاړ شي یاره استاد جی تقریر وکړو او وی چې تاسو بچو باندې قرآن یاد کې جمعات ته بچی لېږي و مورې زه به دا قرآن یاد کړم نه ګورې ټول سکول سبق به نه پاتې شي موږ نن سبا د کور خلک د دین په لار کې رکاوټ دی ښځه خاوند له مور او پلار بچو له د دین په لار کې نن رکاوټ دی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها رکاوټ نه دی خدیجه رضی الله عنها ورته څه وایي تکړه شوی اسم نشته الله به دې مدد کوي او څوک به دې مخالفت نه کوي نو لاول لاړه ورقه له دې هوښیارتوب ته یې ګوره چې پته ولګېده چې ورقه به ورته ښه خبرې کوي نو نبي علیه السلام یې بوته چې بویې ته څنګه هغه ته وایي د نه خبرې واوره تېر واره نه دی کشر ته خلک راوروي اسمع من ابن اخي او ورته وایي وایه که نه یا ابن اخي ماذا ترى څه وینې راوینې ما ته پوره حالات ووایه نو نبی علیه السلام ورته ټول خبره وکړه چې څه یې لیدلې نو ورقه ورته څه وایي او ورته وایي هذا الناموس الذي دا هغه فرشته ده نزله چې دا نازله شوې وه علی موسی په موسی علیه السلام نازله دا هغه فرشته ده دې نه څه معلومه شوه فرشته چې نازلېږي په موسی او هغه پیغمبر علیه السلام ته راشي نو د پیغمبر د پیغمبرۍ تصدیق شو که نه دا پیرې نه دی دا بلا نه ده دا بو نه دی دا څه دیو نه دی دا فرشته و مقربه او بیا فرشته کې ناموس هغې پټ چې یو څوک دله پټ خبر راوړي او د خیر خبر راوړي هغې ته ناموس وایي د دې مقابل جاسوس دی هغه د شر خبره معلوموي په دې غوږونو سترګو پټه طریقې سره شر کې ګوتې وایي ناموس په پټه طریقه خیر کې ګوتې وایي دا هغه فرشته ده چې په موسی علیه السلام نازله یا لیتنی فی حاج ارمان چې ستا د پیغمبرۍ په زمانه کې زه ښه مضبوط او قوي او ترندوس وې او ما د سره مدد کړی وې اذ یخرجک قوم چې ستا دا قوم ستا د وطن نه وباسي او ما دې مدد کړی نو نبی علیه السلام خو پوه شو او مخرجیهم دا قوم به ما وباسي زما دا لوی قوم چې دی او زما دا لوی خاندان چې دی او دې قوم سره چې ما خیر ښېګړې کړي دي او کو سره کوم او ژوند مې دا ایماندارۍ کم تېر کړی دی وی او ټیک ته خبره دی خو زه د پخوانو کتابونو په نقشه درته وایم چې ستا غوندې خبرې چا کړي دي نو هغه ښکلې شوې دي افسوس چې زه وې او زه دې ښه مضبوط مدد وکړم کلک مدد دې وکړم افسوس چې هغه وخت کې د جمدې یو کلک مدد دې وکړم ورقه د نبي علیه السلام د دې خبرو تصدیق وکړه یو ګناه دومره پورې تصدیق یې وکړه چې دا فرشته تعالی راغلی ده او دا خبرې دي د دوکې خبرې د فریب خبرې نه دي خبرې دي درسته دي دې پسې ثم لم يمشب حدیث کې راځي چې درنګې تېر نه کا ورقه څه موده پس وفات شو بیا وروسته حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د ورقه نه تپوس کړ دا نبی علیه السلام نه تپوس کړی دی وی د الله رسوله چې ورقه به څه پوزیشن کې وي ځکه تا خو هغه له دعوت لا نه دی ورکړی ځکه یې د ایمان اظهار نه دی کړی او هغه اذعان او تصدیق یې لا نه دی کړی خو لیکن دونه خو یې ومنله که نه ستا رد خو یې ونه کړه که نه نبی علیه السلام وفرمایي د دعوت د نبوت نه مخکې وفات شوی دی نبی علیه السلام ما په خوب کې لیدلی دی په ډېر ښه حالت مې لیدلی دی او په سپینه جامه کې مې لیدلی دی او په خوب کې چې څوک په سپینه جامه وویني په ښه حالت کې دا د هغه د جنت نښه ده دا د هغه د جنت نښه 3 کاله رونو وحی بند 3 سال مکمل دې 3 کاله کې به نبی علیه السلام غار حرا ته تک ومقصد د خپل معمول مطابق خپل عبادت پې کو او تنگ به شو کله کله هغه حالت به د فرشتې ورته را یادېده وی کله به وی د غر دې څوکې ته خېجم او ځان ترې رالغړو داسې به یې تنګ شو نو ورته به آواز وشو چې مه کوه ګورې د رښتونې پیغمبر یې دا کار 3 سال پس بنابر قول راجحه 3 کاله پس د غار حرا نه بیا را روان دی هغه فرشته بخاري شریف کې راځي چې مخکې په غار حرا کې لیدلې وه هغې په یو کرسی ولیدله یو ډز وشو ډز چې بری وکتل فرشته په یو کرسی ناسته ده او د هغه په دې وزرو د اسمان دا ټوله غاړه ډکه ده چې د ولیدله بیا په هیبت راغی بیا راغی کور ته
چې راغی بیا بیبي ته وایي دسروني په ما څادر واچوئ، دسروني دسار په عربی کې هغې څادر ته وایي چې سړی یې شعار هغې ته وایي چې د وجود سره لګېدلې کومه جامه دسار هغې ته وایي چې هغه د پاسه څه جامه لکه دا کوټ شو مثلا بلستر شو څادر شو واسکټ شو دسروني جامو د پاسه را باندې یو څادر را واچوئ، څادر یې پرې واچو سملاس چې سملاس دی وخت کې فرشته راورسېدله دروازې مخې ته یې واز وله ورکړ یا ایها المدثر قم اے څادر اغوښتونکیه پاسه ډیوټي شروع شوس. دومره زر هغه ځای نه څنګه جبریل علیه السلام راورسېده کومه فرشته چې الله د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ ملګرتیا له مقرر کړې ده یا د نورو پیغمبرانو د پیغمبرو ملګرتیا له وحي ورته راوړي جبریل علیه السلام دا ډېر مضبوط طاقت خدای ورکړی دی. روح القدس ورته وایي پاک روح. یو ځل چې نبي علیه السلام تپوس وکړو د دې ځمکې نه اسمانه پورې د تیزې سورلۍ د 500 کالو مزل هغه لومبي اسمان نه دویم اسمانه پورې بیا د تیزې سورلۍ تیزه سورلي لکه راکټ شو، راکټ نه خدای خبر میزایل شو، خدای خبر چې هغې نه به تیز سره وځي هغې اسمان نه بله پورې د 500 سال مزل، دویم نه دریمه پورې د 500 کالو مزل، دریم نه څلورمه پورې د 500 کالو مزل، څلورم نه پنځم اسمانه پورې 500 کالو مزل، د هر اسمان نه بله پورې 500 کالو مزل، اووم اسمانه پورې 500 کالو مزل د شپږم او د اووم اسمان نه بیا ته الله بره پورې د عرشه پورې بیا خو پته نشته چې څومره مزل دی. نو جبریل علیه السلام نه تپوس کوي نبی علیه السلام وی ته چې وحی ماله راوړې هغه د الله د عرش نه راوالې او دلته راځې څومره ټیم لګي او بلا مزل دی که نه وی چې زه هغه ځای نه وحی د الله نه راوالم نو زه ډېر دا سکنډ او منټ خو پکې اوس رالل که نه هغه زمانه کې خو سکنډونه او منټونه نه وو که نه زه به دې تعبیر ته کولی نه شي دومره زر را رسم چې انسان د خپله سترګه هم نیله پورې چې زه را رسېدم دومره تیزی کې را رسېدم. انسان د الله دا طاقت ورکړي بازله ولې د سلیمان علیه السلام چې میټینګ کو د ملګرو سره وایي د بلقیس تخت به څوک راوړي ایکم یأتینی بعرشها یو عفریت یو سرکشه پیری و قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک دومره سات کې به دله راورسومه چې ته څومره سات کې پاسې زیبا ما تخت به مرالي بیا به رارسئ دلته لا ناستې دلته زمبه او بیا به رارسومه دومره سات کې لکه ته چې پاسې نه دې نظر غواړم قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك وزه به د سترګې د رب نام زر راورسو چا سره چې اسم اعظم ولاوي سترګې رب نام د زر راسومه نو چې الله بندلا د خدای د نوم طاقت ته الذي عنده علم من الكتاب ملاسب الذي عنده علم من الكتاب کوم چې ملا صاحب ورسره عالم ورسره او اسم اعظم یادو نو چې یو عالم له خدای پاک د الله د نوم د وجې نه دومره طاقت ورکړي چې د سترګې د رب نه د بلقیس تخت ورته رارسوي د سبا نه نو ته ووایه چې جبریل علیه السلام سره څومره طاقت او څومره طاقت خدای ورکړی دی. د لوط علیه السلام قوم چې تباه کو د وزر یو پوټې غوندې حصې ځمکې لاندې کړه او اوچته یې کړه او الاوړې راوغورځوله او په اواز کې څونه طاقت پیدا کړی دی چې یو چغې وواله په سمودیانو په عادیانو باندې نو ټول الاوړې پراتو یو چغې سره ټول بیا مردار ومړه پراتو دومره طاقت الله ورکړی ښکلی څومره جبریل علیه السلام کله به د انسان په شکل هم راته په مدینه منوره کې یو صحابي حضرت دحیه کلبي رضی الله عنه ډېر ښکلی عجیبه په لاره تنو په دې مخ به روبن اچو روبن چې دا مخ مې څوک نیني ولې خشته دومره چې یارېده به چې څوک ښځې په زنانه په لار په مخه راځي څوک په ګناه کې مبتلا نشي
ښځې را باندې عاشقانې نه شي، دومره ښکلي دی به عموما د هغه په شکل لاته. یو ځلې نبي علیه السلام سره ناست و، جبریل علیه السلام خبرې کولې. نو عایشې نه تپوس وکړه، عایشې دا سړی دی وپېژن چې ما سره ناست و؟ یو د الله رسول وی څوک و؟ وی دحیه کلبي و. وی نه، جبریل علیه السلام. او کله به د عام انسان په شکل راغی. یو ځل راغی نبي علیه السلام ته کېناسته، تور سری دی، خشته د ځوانۍ شکل یې دی، د سفر ساسار پې نشته او نیغ راننوته او د پیغمبر علیه السلام سره د ادب په شکل کېناسته او کونډه د حضور پاک کونډو ته مخامخ کړلې مبارک ته. او د نبی علیه السلام نه یو څو تپوسونه وکړل. صحابه یو بل ته کتل، دا پېژنې؟ وی نه. بل وی ته پېژنې؟ نه. ایمان څه شی دی؟ جواب یې ورکړ. بیا تپوس وکړې اسلام څه ته وایي؟ جواب یې ورکړ. بیا د نبی علیه السلام تپوس وکړې احسان څه ته وایي؟ نبی علیه السلام جواب ورکړ. بیا وی د قیامت وی ما ته پته نه لګي، تا ته چې ځین پته نشته، ما ته پته نشته. وایي نښې به یې درته وښیم. نو نبي علیه السلام ورته د قیامت نښې بیان کړې. نو نبي علیه السلام صحابو ته وی ردو علی هذا الرجل، وی دا سړی ما ته واپس کې. مطلب یې دا و چې د خلکو ته پوره پته ولګي. نو صحابه په لارو کوڅو کې ورپسې په منډو تړلو چې سړی یې پیدا نه کړ. وی راځه کېنه، نه شی واپس کولی. وی صاحب څوک و؟ وی هذا جبریلو یعلمکم دینکم، تاسو ته دین خو ما نه تپوس کو چې تاسو دین زده کړئ. او کله به لیټم شو. یو ځل نبی علیہ السلام ته تپوس وکړه، دی به چونکې الله نه راته استازي د الله و، نو نبی علیہ السلام به ډېر زیات ورته خوشحاله و، ډېر به خوشحاله و. نو یو ځل ته نبی علیہ السلام تپوس وکړه، وی ته مونږ له دا چې راځې لږ زر زر راځه کنه، زیات نه راځي. وی وما نتنزل الا بامر ربک، وی بغیر د خدای د حکم نه نشم راتلی. الله چې وی دله راځم، چې نه ویلې نشم راتلی. دا فرشته الله مقرر کړی وحی دپاره. نبی علیه السلام له ټوله وحی چې څومره راوړلې ده حضرت جبریل علیه السلام راوړل. او جبریل ورته ولي په عبرانۍ ژبه کې جبر قوت ته وایي، طاقت ته وایي، او ایل په عبرانۍ ژبه کې الله ته وایي. جبر یا جبر طاقت ته وایي. قوت الله د الله طاقت، د الله یو لوی طاقت. جبریل نور لغات هم پکې شته، مشهور جبریل دی. بهر کیف زمارونو. او کله یو ځل نبی علیه السلام سره وعده کړې و راځم به رانغی. نو نبی علیه السلام ترمذي شریف کې راځي. نو نبی علیہ السلام دې تپوس وکړه، تا خو ما سره بېګا وعده کړې وه رانغې؟ وی یو. وی ستا په دیوال باندې یو څادر و، په هغې کې تصویرونه او د کټ لاندې کوترې او سپی دی، ځکه رانغه. نبی علیہ السلام فورا هغه څادر صحابو ته وی شابه دا څادر راغورځوئ. بیبیانو ته وی پته نه که نه بعضې وخت کې پرده چا ویزنده کړي، دا راغورځوئ. دا کټ کې په دا میاز باندې او ګدۍ ته جوړې کړې، تولیانې بالښتونه ته جوړ کړې، د کټ لاندې سپیسه کې چې وی کتل یو کوترې د کټ لاندې وی دا کوم ځای وی دا حسین راوستو، حضرت حسین ماشومان خو دا سپي لوبئ که نه وی دا وباسئ د شپې. پته ولګېدله چې کوم ځای کې د تصویرونه یي د زیروح، نو هغه ځای ته د رحمت فرشتې نه راځي. د رحمت فرشتې هلته قطعا نه راځي. حضرت خدیجه رضی الله عنها دومره هوښیاره وه چې نبی علیه السلام وی چې کله دا جیب دا فرشته راشي دا غار حرا کې چې لیدلې وه، نو ما ته به وی نبی علیه السلام ورته وی ښه. نو دې خدیجې رضی الله عنها سره نبی علیه السلام ناستو، دې کې جبریل علیه السلام راغی. ورته وی خدیجې هغه چې کوم سړی مې درته یادو، کوم کس چې راځي هغه دا دې راغی. نو خدیجې رضی الله عنها زر سر تور کړ، چې سر یې سرتوب کو. وی اوس شته؟ وی نو اوسې نینمه. وی بس دا فرشته ده. وی ګوره دومره هوښیاره بیبي وی چې سر مې پټ و راغی، چې سر مې سرتور کو، نو فرشته بیا نه راځي، د رحمت فرشتې. نو سپي پکې د ښکار سپي ساتل جایز دي که څوک ښکار د سپي ساتي، یا څوکۍ دپاره سپی ساتي چې زما څوکۍ به کړي، دا هم جایز دی. یا دا ګډو چیلو والا یو سپی ځان سره ساتي چې ذات ورسره وځي او ګډې چیلو څوک حفاظت کوي. دا درې قسمه سپي ساتل جایز دي.
کارلا سوکیلا ګړو چیلو د پاره چې بارې وباسي او سپې وسري او د دې دریو سپو نه علاوه سپي ساتل ښه خبره ده او زنانه به سر تور کې سر تورۍ نه سر به پټي نو ورته اعلان کوي یا ایها المدثر ای صادر غوستون کیا اے حضور پاک سونه د الله خوښو ټول قرآن ولټوي هر پیغمبر ته الله په نامه آواز کړی دی هر پیغمبر تا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ یا آدم اے آدم تو بی بی جنہ اے ابراہیم خوب دی رشتوں نے کہا یا موسیٰ انی استفیتو کا برسالاتی و کلامی یا موسیٰ آواز و تکری یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ پنامہ اور تاواز کی لیتو قرآن تو خواہ اللہ نبی علیہ السلام تا پنامہ آواز نہ دیکھا توتوی یا ایها المدثر صادر غستون کیا یا ایها المزمل صادر غستون کیا یا ایها النبی اے پیغمبر یا ایها الرسول اے رسول فنامنو ورسنال دا ولی فنامنو کسوک یو بل تا اخلی پروانشتا و اللہ چی اخلی نو پا اللہ خو اغشتی چی اغی که خود شف و شبهانشتا احترام و دق کئی دکتا تو اے فلان کی او دته اے کاکا جی دوالو کې فرق شته کې نشته اے فلان کی اے کلی والا اے رورا اے رور کې دې کې فرق شته الله عزت کوي او بنده به ول عزت کوي لاسه خپل پیغمبر مقرب د الله په ټولو پیغمبرانو کې سردار پیغمبر الله مونږ دغه د امت لپاره نصیب کړي ورکړي یا ایها المدثر اے صادر غسل کې قوم پاسا قوم دا معنی نه چودري او د قوم دا مانم چې کار شروع کا دا کو ساتي لکه شابه پاسېګا نو پاسېګا دا مانم چې اوچت شه او پاسېګا دا مانم چې هغه کار کول غواړي قم فانذر دا خلکو یراوه انذار او تخفیف کې دا فرق دی انذار هغه يرولو ته وایي چې د الله عظمت وسره او مینه وسره لکه یو بچی ته پلار وایي بچی ګورې سپلای پخپو کوا خپې به دې خوږ شي بچي دې سوړو کې ګوتې مه وه مار به دې وچیچي اوس دا پلار دا بچی چې یری نو دا په دې بچي ظلم نه کوي دا ظلم یره نه ده دا هغه یره ده چې د دې بچي ته ادب ښیي احترام ورته ښیي او دا پلار یو عظیم دی ظالم نه دی د دې عظمت د بچي په زړه کې پروت دی نو چې کومې یرې سره عظمت وي لویي وي او دا کومه یره کې دغه وي دا تادیب وي احترام وي پکې هغې ته انذار انذر دا قوم د الله د عذاب نه ویروه د الله عظمت ورته وښایه لوی د ظلم هغه نه چې ګنې ظلم پې وکړي د ظلم ایاره پې راولي هغه نه او لږ په طریقه د ادب په لاره کې ویروه وربک فکبر د خپل رب عظمت ورته بیان د خپل رب لوی ورته بیان دی خپل رب نه دی پیژندلی دی بت د الله سره شریکوي نو خدای د بت برابر کړی دی خدای د چا برابر کړی دی د بت دی د الله عظمت نه مني دی بچي د یو بت نه غواړي مرض شفا د بل بت نه غواړي باران د بل بت نه غواړي عزت د بل بت نه غواړي پیسې د بل بت نه غواړي په سفر کې کامیابی د بل بت نه غواړي او دا ټول کارونه د بتانو نه دي دا د چا دي الله دی الله عظمت بیان کړي چې بتانو نه زړه تور شي مخلوق نه تور شي ربک فکبر اے ربک فعظم دا الله تعظیم دا الله صفاتونه ورته وښایه دا الله لوی ورته وښایه چې دا زمونږ څومره څیزونه د دې ټولو لیونکي دا الله دی دا ارس دا الله په قبضه قدرت کې دا ورته بیان کوه دا الله لوی وربک وثيابک فطهر جامې دې پاکې وساته دا نه چې جامې دې پلیدې دې پاکې کا داوم علی طهارتها جامې دې پاکې وساته مخکې پاکې دي ورې ککړې دننه شي دا ظاهري جامې ته مراد دي ولې چې دا کوم سړي ظاهري جامې خشتۍ مزېدارې نو د هغه یو عظمت دا سامعینو دا خلقو په زړه کې کینی او یا د جامو نه عمل مراد دی عمل چې څنګه مخکې نه پاک را روان دی مخکې نه پاک را روان ما خو درته ویلي دي اقصد پاک وساته داغ در باندې راځي احتیاط کوه
والرجز فهجر او بوتانو نه چې څنګه مخکې ځان ساتلی روز بوتان نو اوس هم ته ځان ساته مخکې دې ځان ساتلی دی دا ویم په هغې اوس هم دوام وکړه ځان ساتلی دی بوتانو نه ګورې او ولا تمنن تستکثر که په چا سره ښېګړه کې نو د بدل په تمه مه کوه چې لکه ما دله 20 درکړي دي اوس به 10 راکړې لکه زمونږ دا خلک په دې غم خاده کې داسې کوي که نه کوي غم خاده کې ولا یو 1000 روپۍ یوسي سبا چې د زوی یو ډبې ولا یوسي سبا چې د زوی کویدل وي هلکه دله خو ما 10,000 روپۍ وړې ما له خو یې راونه دله خو ما سیره کړې وه ما له خو یې ونه کړه دله خو ما ډبې وړې ما له خو یې راونه هلکه د خدای د خیرات په نیت نیکبخته وړه تمه مه کوه چې ما له به راوړې هر څه دې اوبو ته وغورځو چې په دې نیت کې چې زه ورکوم سبا ما له راکړي دا ګناه ده په دې نیت به نه ورکړې د هغه وس کې به سبا یا به داسې شته دی دا زموږ د وطن خلک اکثر هم داسې کوي یو بل له چوړنې موړنې کوي څه مطلب چې د خدای لپاره یې کوي رښتیا وایي نه وایي د خدای لپاره کوي جمعه صادر کوي دا دې دپاره وړي چې نن مې سیرا چولې ده د 200 روپو سبا به راته 300 اچوي نن مې ټیم غوړي وړي سبا به 2 ټیمه راوړي نن مې بورې روجي وړي سبا به 2 بورې راوړي نو د خدای لپاره پکې څه شو مړیو شو او تا ولا شي یو ښه پرون چې د مور پرته وه مردارې په شانتې نو خدمت ما کاو او نن دې ما ته ونه وې زما مور هلکه اوس پرون ښه وه چې روجي دې وله وړې نن تې مرداره جوړه شوه ای پښتنو ای رونو هر کار چې کوئ د پیغمبر د سنتو مطابق کوئ ژوند به ښي خشته به وي وستی کېږي یو څه که وستی نه کېږي موړه او د خدای په نوم ورکوه نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي لا تمنن چا سره ښېګړه کې احسان کې نو چې هغه په داسې طریقه مه کوه چې ته ترې بیا د زیاتو مطالبه کوې خدای لپاره څه کوه ولربک فاصبر زبردست ټکې دی د ګورې مخالفت به دې شروع کېږي کنزل پکاڼو ویستل والته کول نو دې ته زړه ټینګول اسان کار دی که ګران کار دی نو الله دپاره صبر وکړه لربک مقدم کړی دی په دې ایتونو کې چې کوم نحوي هغه بلاغتونو امې درته ذکر نه کړل دې کې 15 غنټې تقریر دی لربک فخاص الله د رب دپاره صبر کوه لږ صبر کوه او یو سړی وي د خدای دپاره صبر وکړه ښه ورته خبره مضبوطه ګوره دې نه څه معلومه شوه لومبیا خدا معلومه شوه چې علم به حاصلی مخکې ورته علم خو اقرا معنا دا د علم زده کړه ځان پوه کړه دویم نمبر چې د علم حاصل کو نو بیا خلق مخلوق خدا ته دین ورسوه دا چې څه دې زده کړل بل ته ورسوه قم فانذر پاسوه خلق ویروه او یره لږه زیات مؤثروي په نسبت د زیر او د خوشحالۍ د خبر ورکول او اصول یې ورته وښول الله ورته اصول وښول چې ستا دعوت او ستا تعلیم او ستا تبلیغ او ستا دا بل ته رسول د دین دا به اله اثر کوي چې ستا په خپله مریضان پاک ساتلي که زه په خپل یو ګناه کوم او تا ته ویم ګناه مه کوه نو زما دا خبره په تا به اثر وکړي مړه په خپله کې او ما ته منې کې یا به اثر نه کوي او چې زه د ګناه نه ځان ساتم او تا ته یم تیم مه کوه اله به اثر کوي دا آیتونه نازل شو چې نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادر وغورځو غټ درون پیټې په سر بس هلته نبوت و 3 کاله مخکې او 3 کاله پس رسالت دور شروع شو دا نبوت دور دا د رسالت دور هلته د نبوت تاج په سر دلته د رسالت تاج په سر شو او ډیوټي حواله شوه او سخته ډیوټي حواله شوه حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته وایي چې زه خو د الله رسول یم ما ته خو دا ایتونه راوړل بس لومبۍ هغې ویې ما خو د مخکې نه په دې ارمان و هغې خو فورا په ښځو کې لومبۍ ایمان راوړو مسلمانه شو په ښځو کې حضرت علي ماشوم لویده د نبي علیه السلام سره د تره زوی د ابو طالب او راکوټ یې ورسره لوی شوی دی هغه ته ویې دا مسله ده ویې صاحب ما منلې اول نمبر په ماشومانو کې حضرت علي ایمان راوړ او حضرت زید ابن حارثه غلام دی د خدیجې رضی الله تعالی عنها
په غلامانو کې لومبی هغه ایمان راوړ او په بالغانو سړو کې لومبی ایمان چا راوړی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغوی بالکل بسر وچی شي دا څلور اول نمبر مسلمانان شو او بیا رو 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 لګیا دي مخالفتونه شروع شي جګړې شروع شي مخالفتونه شروع شي هغه پیغمبر چې صادق رښتونی به ورته بیا ورته دروغجن هغه پیغمبر چې د وعدې رښتونی به ورته چا به جادوګر چا به لیونی عیاذا بالله چا به کاهن آسان خبره نه ده دومره مضبوط بار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر پریوت چې ده هر موږ طالبان طرف پټکی کله په سر پټکی نو موږ ته دا وایو چې دا پټکی دا نه چې ګنې یو تخم دله د سر نه تاو کړه دا ستا په سر یو لوی بار پریوت کوم بار چې خپلو استادانو زموږ په سر ایښودلی دا چې کوم څه زده کړل دا به امت ته رسې مخلوق ته به رسې اوس به د عطرو یا د مسواکونو دوکان نه کوې اوس به تکړه شي دا به بل ته رسول ووایي تجارت کوه ما دا خبرې دا مطلب نه دی عطر خرڅوي که مسواکونه خرڅوي که تجارت کې دا جایز دي خو مطلب مې دا دی چې د تجارت لپاره دا خپله ډیوټي پرې نه دی او دا یوازې د نبي علیه السلام نه دی او د عالمانو دا د هر چا فرض دي تا دلته کې مانه کومې خبرې واورېدې نو دا به دې کور زنانو ته به یې رسې ماشومانو بچو ته به رسې دوستانو ته به دا خبرې رسې دا د پیغمبر علیه السلام موږ نبي علیه السلام چې کوم لوی حیثیت هغه هم راپوټې کړی د دواړو جهانو مبارک سردار لوی داعی امت دپاره لوی مبلغ د امت دپاره لوی معلم د امت دپاره لوی خیر رسونکی د امت دپاره امت کې د اسلام او د ایمان یو لوی انقلاب پیدا کړی دی دا ډیوټي به مو تا ټول کوو چې د هغه امتي وي دا ډیوټي به کوي د مولا لږ زیات علمي ابه زیات کوشش کوي او ستا به پوټینې علمي ته به پوټینې کوشش کوي مولا به په لوډ سپیکر ټولو خلکو ته کولی شي ته به خپلو دوستانو ته کولی شي بچو ته به کولی شي ښځې ته به کولی شي ماشومانو ته خو کولی شي کوي چې کومې خبرې واورې دا خو دا نه چې تا واورېدې یېرې شوې دا خو یادې پاتې کېږي دومره زر نه یېرېږي دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډیوټي ده نو دا دور د رسالت شروع شو لوی بار په سر پیغمبر د پیغمبر ذمہ داري ډېرې زیاتې د امتي په نسبت پیغمبر له خدای لوی کمال ورکړی دی لوی حیثیت یې ورکړی دی خو ذمہ داري ډېرې زیاتې دي د پیغمبر ولې ذمہ داري نه نو دا څلور کسان لومبي حضرت ابوبکر صدیق دا نور بیا وروسته مسلمانان شوي یو موقع چې حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما یو بل سره پټې غوندې اختلاف راغی ابوبکر صدیق ورته لږ استغه وویل هغه ورته استغه وویل نو عمر پرې خفه شو چې خفه شو حضرت ابوبکر ورغی حضرت عمر ته ما معاف کړه هغه خفه شوی وی نه دی معاف روان شو ته دې مور پسې روان شو وایي چې څوک چا سره زیاتي وکړي نو پکار چې بل د معافي بیا فورا وکړي دیو پسې ځي به معاف کا کور ته واپسې لاړ اتې مخکې دی واپسې دی عمر چې مخکې دی چې عمر په دروازه وردن نه شو نو دروازه ورته بنده کړه چې تا زه خفه کړم او سره منه معافي غواړم نو ابوبکر صدیق نیغ راغی د نبي علیه السلام مجلس چې را روان دی خفه دی چې را ما څوک کړ عمر مې هسې خفه کړ دا خو ما ملګری د خفه کولو عمر چې کور سوچ وکړو نو ستومانه شو چې واقعي زه خفه کړم خو بیا رانه معافي غوښته نو ما ولې معاف نه کړ او دروازه مې مته بنده کړه عمر مو پسې راغی نبي علیه السلام پرې پوه شو چې دې سړي چا سره جنګ کړی چې دواړه رالل کېناستله نو حضرت ابوبکر ورته الوی نو نبي علیه السلام حضرت عمر ته غوسه شو حضرت عمر ته غوسه شو حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي صاحب زیاتې ما کړی دی او نبي علیه السلام بیا هم عمر ته غوسه دی او څه فرمایي وی هل تارکو لی صاحبي وی زما دا ملګري دا ابوبکر صدیق دی به زما د خاطره مات کې که غوسه راته ده کړې ده خو چې معافي غوښته ولې دې نه معاف کړه هل تارکو لی صاحبي زما دا ملګري زما د خاطره مات پکې ولې دې خفه کوې حضرت ابوبکر او بیا څه وایي وی یو وخت کې چې ما وی چې زه د الله رسول یم نو ابوبکر وی صدقته رښتیا دی وی او تاسو ټول وی چې کذب ته دروغ دی
دا لوی منقبت دی د ابوبکر صدیق چې ما ویل الله رسول واحد حضرت ابوبکر وی صدقتا دا الله رسول رښتیا دی صدقتا رښتیا دی ویلي دي او تاسو ټول وی چې قذف ته دروغ دی دا د ابوبکر صدیق لوی منقبت حتی لیکولي زما د خاطر زما مرګري په معاف کې دا لوی منقبت جناب د حضرت خدیجه د پاره د حضرت علی رضی الله عنه د پاره د حضرت زید ابن حارثه د پاره او د حضرت ابوبکر صدیق د پاره رضی الله عنه نور خبره به ان شاء الله آینده جمعه کې درته بیان نو دا زما په خبرو بل عمل کول غواړي یو د نبی رسول الله د حالاتو هم خبر شه او زما چې کوم خبرې درته کوم هغه به کوټې له غوندي عمل وکړي فجر دا یو مرګري دعا غواړي کور کې بیماری دا اپریشن دی رب العالمین دې ولا شفا ورکړي یو سړی د خواخ سره ناجیز تعلقي او خپل لور رشتہ هغه سره کوي د دې خواخ لور که څنګه د خپل لور چې خواخ سره ناجیز تعلقي دومره ده چې ښځه پې حرامي ښځه پې حرامه دا مسله ده جلیبي واقعات دا خو ډېر واقعې راځي نو خیر دی ښه خو ده ښه بیان کې د بدنظرۍ متعلق لویه ګناه ده او خلک بدنظري کوي او جنکیب کوي نو خدای دې منې کړي لویه ګناه ده الله دې منې کړي خصوصا د موبایل په مسله کې ډېر خلک مبتلا دي وایي که خپل یو خاوند د ښځې ضروریات پوره کوي هر قسمه ضروریات او ښځه بیا هم خفی او عدالت په ذریعه د خاوند نه طلاق حاصلوي نو په شریعت کې څه حکم دی نو ګوره که دا خاوند د ښځې پوره حقوق او ضروریات پوره کوي نو ښځه عدالت ته بیا ولي خو څه چل به پکې وي که څه چل به پکې وي او که بیا هم دا ښځه ضروریات پوره کوي او دا ښځه بیا هم ورسره بیا خو دا مطلب چې د ښځې د خاوند نه دی خوښ عدالت دې زمانه کې عدالت چې فسق تنسیخ نکاح او تنسیخ نکاح ښځه خاوند یو بل نه جدا کړي دا شرعاً معتبر دی عدالت چې کوم تنسیخ نکاح کوي علماء د دې متعلق فتوا لیکلې ده شرعاً معتبر دی خو الله په دې شرط چې عدالت د دواړو بیانات ووري د دواړو خبرې ووري او بیا تنسیخ نکاح کولی شي او که عدالت داسې وکړل چې مثلا دا یو کس وي چې په ما زیاتې کړې دی او زما خبره پوره نه ده اورېدلې هغه له بیا د اپیل حق شته بر عدالت کې بر عدالت کې بیا د اپیل دی وکړي ښځه د خاوند سره شل یا د ښځې خاوند شل 15 کاله قید شي د ښځې حکم دی بس ښځه دې ولې جامع مامین او لګي ولا جیل ته حکم یې دغه دی دا ته ځان جدا کولی نه شي او بل خاوند نه شي کولی چې کله جیل نه راخلاص شي هم د هغه ښځه ده دعا وکړئ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه الله ته زمونږ راضي شي الله د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي الله د فتنو مصیبتونو نه په امن امان کې وساتي رب العالمین د نبی رسول الله پر نقش قدم نور روان کړي دا زمونږ د فضل شاه لالا زوی د غازی شاه وفات شوی دی دا زمونږ د سیزو د کندي او اکسیډنټ کې غریب وفات دعا وته کې الله مغفرت نصیب کړي غازی شاه انسان دی بس زمونږ فضل شاه لالا د خدای پاک وبخي هغه یا د هغه بچي ډېر لوی خدمت کړی دی او کوي د قوم او دولت او غازی شاه خو ډېر ښه سړی الله دې مغفرت نصیب کړي او اکسیډنټ کې مړ دی خو شهید دی الله دې دا شهادت قبول کړي الله دې بچو له وارثانو له صبر ورکړي ورونو دې الله صبر ورکړي الله دې د نورو